د پاکستان لومړی وزیر غوښتنې ته د اسلامي امارت ځواب تر خپلې وسې مرسته کولی شو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان لومړی وزیر غوښتنې ته د اسلامي امارت ځواب تر خپلې وسې مرسته کولی شو. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر خپل توان مطابق له پاکستاني چارواکو سره د اورپکو بریدونو په مخنیوي کې مرسته کولی شي، خو ټینګار کوي چې د پاکستان دننه مرسته نشي کولی. ښاغلی مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د څرګندونې له هغې وروسته وکړې چې د پاکستان لنډمهالي لومړي وزیر انور الحق کاکړ په خپل هیواد کې د اورپکۍ کابو کولو لپاره له اسلامي امارت مرسته وغوښته. پاکستان کې د وروستیو کې د ټي ټي پي بریدونه یو ځل بیا ډیر شوي چې پاکستاني چارواکي ادعا کوي د افغانستان له خاورې همغږي کوي. ښاغلي کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا کې ویلي وه چې پاکستان کې د اورپکو د بریدونو مخنیوي لپاره افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت د همکارۍ غوښتونکی هم دی. ښاغلی مجاهد وایي چې ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکارول شي. موږ په خپل هیواد کې سوله او امنیت غواړو. په ګاونډیو هیوادونو کې هم د امنیت غوښتونکي یو. انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته په خپل هیواد کې د بهرنۍ ترهګرۍ پر ضد د پریکنده ګامونو اخیستو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان لومړي وزیر له افغانستان خپل هیواد ته د ترهګرۍ د شته ګواښ په تړاو اندېښنه وښوده او ویل له بهره د هڅول شوې ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره یې هیواد اړین ګامونه پورته کړي. خو ښاغلی مجاهد وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دوی ځواکونه متوجه دي چې د افغانستان له خاورې څوک ناوړه ګټه وانخلي. تېره اونۍ د پاکستان چارسمبالي لومړي وزیر ویلي وه که له هر ځایه د پاکستان خاورې ته ګواښ پېښ شي پر ضد به یې ګامونه پورته کړي. په ننګرهار کې ځایي چارواکو تېره اونۍ ویلي وه چې هلته ډیورنډ کرښې ته څیرمه شاوخوا 100 نوې پوستې جوړې کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي د دغو پوستو جوړېدل له وړاندې پلان شوي وو او د پاکستاني چارواکو له وروستیو څرګندونو سره تړاو نه لري. ښاغلي مجاهد د دې پوستو د جوړولو موخه د افغانستان د خاورې ساتنه یاده کړې ده. د روانې میاشتې پیل کې په تورخم کې د یوې پوستې د جوړېدو پر سر د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو له نښتې وروسته د تګ راتګ دروازه 10 ورځې تړل شوې وه.